الله نه یادوي د دا سړي به قبر تنګي چې دا مړی بدعملی دا چې په قبر کې کښېښول شي دا قبر پر ده باندې دونه تنګېږي چې دا د راسته طرف پښتۍ د چپه طرف په پښتۍ باندې دننه شي چې انسان دې دنیا لره راځي. دویم هغه ورځ چې انسان له دنیا څخه قبر له راځي. دریم هغه ورځ چې انسان له قبر څخه راپورته شي د الله و مخ ته درېږي. دا درې ورځې ډېرې اهمې ورځې دي. عیسی علیه السلام هم فرمایي چې سلامتی دی پر ما باندې یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. هغه ورځ د سلامتیای پر موږ باندې چې په کومه ورځ عیسی علیه السلام وایي چې زه پیدا کېږم او هغه ورځ دې پر ما باندې د سلامتیای چې په کومه ورځ ما لره مرګ راځي او هغه ورځ چې زه له قبره څخه و حشر ته د الله و مخ ته درېږم. هر انسان پکار دی پر دې خبره باندې غور وکړي چې زما له دنیا څخه تګ دا به په کوم حالت کې او زما له قبره څخه چې زه راپورته کېږم د الله و مخ ته چې زه درېږم زما به څه حالت وي. که چیرې موږ دغه زندګي صحیح تېره کړې وه زموږ مرګ به هم مبارک او زموږ حشر د مرګ بعد زندگی د الله و مخ ته درېدل دا به هم مبارک. اسلام وموږ ته درې بنیادي عقیدې بیانوي. نورې جزیات یو دی توحید، دویم دی رسالت او دریم دی آخرت. توحید لکه الله پاک چې فرمایي قل هو الله احد، خدای یو دی. دا نور صفات دا جزیات. دویم رسالت، انسان پر خاتم النبیین جناب محمد رسول الله باندې ایمان او دریم پر آخرت باندې یقیني چې دا عقیده درستی او انسان دغه عقیدې مطابق اعمال کوي د انسان دنیا هم د اطمینان او د سکون ګرځي او قبر به هم روشان د جنت باغچه او په حشر کې به هم له هر مشکل څخه خلاص. لیکن نن موږ زندگی دا د الله پاک له یاد څخه غافله ده. ځکه موږ د دنیا په مشکلاتو کې هم مبتلا له پریشانیو سره مخامخ او قبر و حشر نه دی معلوم. الله پاک په یو آیات کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری، کوم سړي چې روګرداني وکړه زما له یاده څخه فإن له معیشة ضنکا، د دې دپاره به تنګ زندگی. ومن اعرض عن ذکری، له ذکره څخه مراد څه شی دی؟ کوم سړي که روګرداني وکړه بعض علماء کرام فرمایي مفسرین چې له ذکر څخه قرآن کریم مراد دی. که کم چا له قرآن څخه اعراض وکړي روګرداني یې وکړه مخې واړوي د ده دپاره به دا زندګي دا تنګ زندګي. او بعضې مفسرین لیکي چې له ذکر څخه مراد د الله پاک یاد دی چې د الله پاک له یاد څخه له الله پاک څخه انسان غافل شي
فإن له معیشة ضنکا د دا سړي دپاره به زندگی تنگ زندگی رزق به تنگی. تفسیر کبیر او روح المعانی هغه د دې مختلفې معنا کوي. یوه معنا امام رازي رحمت الله علیه لیکي چې د دا سړي زړه به د حق له قبلېدو څخه تنګ وي. د دا سړي به زړه له حق قبلولو څخه تنګ وي، حق به نسي قبلولی. د دا سړي په زندگی کې به اطمینان او سکون نه وي. پر دا سړي باندې به نیک عمل د خیر عمل دا به پر ده باندې بوجي او برایانې بدعملۍ دا به وده ته اسانه. ومن اعرض عن ذکري کم څوک چې د الله له یاده څخه غافله سو، الله یې نه یادوي، الله په یاد نه ورتلی. فإن له معیشة ضنکا له حق له قبلېدو څخه به زړه تنګ وي. په زندګي کې به اطمینان او سکون نه وي، په زندگی کې به راحت نه وي. د دې معنا دا ده چې انسان الله پاک یادوي، پر هره مرحله باندې الله پاک یادي. د دا انسان به زندگی پراخي، رزق به پراخي، په نیکو اعمالو کې په دین کې به اطمینان او سکون او خوشحالی. بعض مفسرین لیکي چې فإن له معیشة ضنکا کم سړی چې د الله پاک له یاده څخه غافل وي، الله نه یادوي، د دا سړي به قبر تنګ وي. په یو روایت کې راځي چې دا مړی بدعمله فاسقي کافري دا چې په قبر کې کښېښول سي، دا قبر پر ده باندې دونه تنګېږي چې دا د راسته طرف پښتۍ د چپه طرف په پښتۍ باندې دننه سي. فإن له معیشة ضنکا کم چا چې د الله پاک له یاده څخه مخ واړوي، د الله څخه روګرداني وکړه، د دا سړي به قبرداره کم تنګ وي. فإن له معیشة ضنکا بعض مفسرین لیکي چې د دا سړي به قبر تاسې تنګ وي چې د یو طرف پښتۍ بیا په دا بل طرف په پښتۍ دننه سي. مړ له داسې منزله سره مخامخ کېږي. له دې منزله څخه د خلاصون لاره هغه د الله پاک ذکر دی، د الله پاک دین دی. جناب محمد رسول الله چې کوم دین موږ له راوړی دی، پر دغه دین باندې عمل د دنیا له تنګۍ څخه هم د قبر له تنګۍ څخه هم موږ نجات حاصلولی سو.